سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د سمنګانو د امنیه قومندانۍ د امنیت آمر خواني طاهري په یوې نښته کې وژل شوی دی. د دغه ولایت والي عبداللطیف ابراهیمي وایي نوموړی تېره شپه د دره یوسف پایین ولسوالۍ په زیرکي کلي کې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره په مخامخ نښته کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دغې نښتې کې یو شمېر نور افغان سرتیر د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلي، خو لا تر اوسه یې د شمېر او برخلیک په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. ولسمشر غني په پروان کې د ولسي جرګې د ټاکنو د امنیت د خوندیینې په برخه کې د افغان ځواکونو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ او هڅو غوښتنه وکړه. ښاغلي غني تېره ورځ په پروان کې د دغه ولایت له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پر وخت اکمال او تجهیز هم ټینګار وکړ. ولسمشر همداراز د لویو لارو د ټرافیکو پر سم مدیریت، د بګرام د امنیت او د سالنګ د بدیلې لارې لکه پروان بامیان او دوشي بامیان د امنیت پر ټینګښت هم ټینګار وکړ. څلور کسان په بادغیس کې د دوو دیني عالمانو د وژلو او د یو بل د ټپي کولو په تور ونیول شول. دغو کسانو 2 ورځې مخکې د اب کمري ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې تر یوې لفظي شخړې وروسته یادو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د بادغیس امنیه قومندان احمد فهیم قایم وایي دغه فراري کسان تېره ورځ د یاري ولسوالۍ په بلنکو سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. مولوی صاحب سید محمد با یک نفر دیگه از طرف کسایی که مظنون هستند کشته میشه و کسایی که قتل میکنن متواری میشن یا فرار میکنن از تیم بررسی محل واقع به موقع به محل رسید. هدایت دادم که 4 اطراف گرفته شود، انسداد شود تا یا از سایه نبرند که خوشبختانه در ظرف 12 ساعت با سلاح دست‌داشتهشان از قسمت‌های بلنکو دستگیر شدند. د ننګرهار اوسیدونکي دغه ولایت د برېښنا د بنسټیز حل غوښتنه کوي. دوی چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې برېښنا نه لري خبرداری ورکوي که چیرې ولایتي اداره او مرکزي حکومت دغه ستونزه حل نه کړي نو لاریونونو ته به مخه کړي. له دې سره سم د ننګرهار د والي ویان بیا وایي د نغلو بند برېښنا مزي د لغمن په بادپخ ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري پرې شوی او هڅې کوي څو دغه ستونزه د قومي مخورو په هلو ځلو حل کړي. چې دوه ولایتونو باندې برق قطع کوي او عذاب کې اخته کوي دا خلک. موږ ته دا یو کلی منظور نه دی. که هغه ملي اردو پیځي، که خارجیان پې ورځي او که زموږ پولیس پې ورځي، مونږ وایو چې په دې باندې د نظامي عملیاتو کې مونږ په ټولو باندې غږ کوو چې زر تر زره د ننګرهار د برق مشکل حل شي او که مشکل حل نشو مونږ به لارې ته وځو او خپله چیغې وخو لارې بندوو. بیا که هر مشکلات پیدا شو دا د ولایت او د مرکزي دفتر په غاړه به وي. یوه اونۍ کېږي د ننګرهار برېښنا قطع شوی دی. ولایتي اداره په دغه برخه کې تر څو اقدام نه دی کړی. په مرکزي حکومت باندې غږ کوو چې د ننګرهار ولایت د برېښنا ستونزه دایمي حل کړي تر څو ننګرهاریان د برېښنا د ستونزې څخه خلاص شي. موږ بیا هم هڅه کوو چې د ټولنیزو اړیکو له لارې دا ستونزه حل کړو او که چیرې حل نه شي په دا ډول باندې موږ به وروستي اقدامات د نظامي لارې ترسره کړو. دا ستونزه یوه پخوانۍ ستونزه ده چې د وخت د مسؤلینو له لوري رامنځته شوې ده ځکه باید پایې په سړک ته څیرمه راتېرې کړې وي. متاسفانه چې هغه وخت کې مسؤلینو پاملرنه نه ده کړې، اوس دغه ډول ستونزو سره مخامخ کېږو. او ولسمشر د پروان ځوانانو ته په خطاب کې وویل اجازه مه ورکوئ چې فکر مو اختطاف شي او هر څوک چې په افغانستان کې نفاق رامنځته کوي په حقیقت کې له هیواد سره خیانت کوي. نوموړي تېره ورځ په پروان کې له یو شمېر ځوانانو او د مدین ټولنو له اساسو سره په کتنه کې زیاته کړه که ځوان نسل اتفاق او یووالی ولري په دې اتفاق او اتحاد کې به د افغانستان ناورین پای ته ورسیږي. ولسمشر زیاته کړه چې د قانون حاکمیت زموږ دنده ده او اړتیا ده چې موږ د ګواښ د ژبې وژنو او ښکنځلو پر ځای یو بل ته د درناوي ژبه وکاروو. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.